ډېرې که ستاسو یاد شي نو تاسو ما ته یوه خبره کړې وه. خبرې خو بچې مو ډېرې کړې دي. ما ته څه پته چې ته د کومې خبرې ذکر کړې؟ ډیډي تاسو یوه ډېره اهمه او لویه خبره کړې وه او د هغې خبرې ټول پس منظر او حقیقت ما معلوم کړل. لکه چې ډېره اهمه خبره ده بچې. ډیډي تاسو ما سره د خپل دوست راحت علي د ښځې او د ماشوم زوی خبره کړې وه. او هغه ښځه او ماشوم ما را پیدا کړل. تصور بچې ته ټوکې خو نه کوې؟ ډیډي که تاسو ته مې ووې نو تاسو به اوم نه منئ. چې ته یې وې نو زه به یې ولې نه منم. خبره ډیډي هغه ماشوم اوس زلمی دی او تاسو سره ډېر ملاقاتونه هم شوي دي. تاسو یې بچې؟ ډیډي هغه د شته پلار یتیم زوی زریاب دی. زریاب؟ بچې ډیډي ستاسو لور دروغ نه وایي. دا زما ذهن نه اخلي. زه څنګه ومنم؟ ډیډي دا خبره ما ته پخپله د زریاب مور کړې ده. چې د زریاب مور کړې ده نو دا خبره دروغ نشي کېدی بچې. بخیر بخیر راحت علي خان صاحب بخیر. ستړی مه شئ. ویلکم. راځئ کښېنئ. ناستې لا نه یم راغلی شهیدالله. نو بیا دې څنګه تشریف راوړی دی؟ مبارکۍ له دله راغلی یم. مبارکۍ له؟ ما اورېدلي دي څه نوې سلسلې دې شروع کړي. ګوره زما نوې او زړې ټولې سلسلې ستاسو وړاندې دي. خو ډېرې سلسلې دې په ټیم روانې کړي دي. راحت علي خان صاحب زما په خیال کې ستاسو د زړه نه لا شک نه دی وتی. شک نه، یقین وایه شهیدالله، ما هر څه په دې خپلو سترګو لیدل. نه که دا خبرې نو دا خو زما او ستا برخ تاوان دی. ما نه بېوقوف مه جوړوه شهیدالله. یو خبره مې واره ښه دې ونه که. زه ښه شوه. نن دې د خپلې بېوقوفۍ ټکي په خوله راغی. لکه چې سړی پوه شوی. بس ساده ګلا اوس په هم نه پوهېږي. نو څه فایده اوس خو اوبه د ورخو تېرې دي. ګوره سړی چې ډوبېږي نو په ډانډوکو نه بچ کېږي. زریاب ته خبرې چې ما مختلفو ادبي تنظیمونو او لوکل ګورنمنټ له یو تجویز لیږلی دی. د څه باره کې؟ د زرغونې په نوم د یو یادګار باره کې. د دې حمایت خو به وشي، خو زما په خیال دا یادګار به جوړ نه شي. ولې؟ ځکه چې د زرغونې خپل خلک په دا خبره نه خوښوي. خپل خلک؟ راحت علي او ساره راته یادوم. خو زما په خیال د هغوی په خپلو کې خو یو توم راځي او ته زیات خپلې، ځکه چې یو خو ته شاعري او بل زرغونه ستا ترله ده. دا خو یا تا ته پته ده یا ما ته. ساره او د هغې پلار د دې خبرې نه دي خبر. زریابه زما په خیال د دې حقیقت نام خبرول پکار دي. راحت علي په خیر علي. خیر علي. خیر علي.
ته کینې ولې کینم نه عزیزه ځکه چې ستا کور ته زه ډېر بې بلنې راغلی یم او ډېر درته ملامته م یم چې ملامته دې ومنله نو بیا څه پاتې ملامته مې ومنله خو تا راته معافي ونه کړه ښه وې ښه وې راحت علي زما د زړه نه نه وځي زه پوه شوی نه وم د ګل په شان ښځه دې وه هېڅ به یې څه د ورځواني خاورې ریکا یوازې ښځه نه د ګل په شانتې زوی مې هم بهلولی دی تا خو د دولت سره سره دوستان هم بلل دي راحت علي که په رښتیا دې معاف کړی م عزیزه نو زه د نو یو بل سوال هم کوم څه زه تا نه تصور غواړم چا دپاره د خپل زوی دپاره چې څه شرطونه راته ږدي عزیزه ما ته قبوله ده خو بېنوا به مې نه لېږې راحت علي شرطونه مې ته کېښودل نو پوره به یې نه کړې زما ډېر شرطونه دي صرف او صرف یو شرط دی او هغه دا چې ته به زریاب سره روغه کې زریاب سره ډېر ګران شرط یې راته کېښود عزیزه